سلامونه ملګرو، هیله صحتمند به یاست. خو په خیر زیامت پتا هم در تاسو ګوري ټیکنیکل همدار یوټیوب چینل. یو ځل بیا راځو د شایپای د لسم کلاس ته. په دې کلاس کې تاسو ته زه د پیډ کلاس هغه اپلیکیشن درته ښیم د شایپای لپاره چې ډیر بهترین او ګټور د تاسو د شایپای سټورونو لپاره. ټول په سټورونو کې استفاده کوي چې ډیر بهترین کار کوي او تاسو په پروژاتو باندې زیات تاثیر لري. دا اپ زما د پیډ کلاس ده، خو تاسو ته نن یوټیوب په کلاس کې پرې درته ښیم. نو راځو لومړی تاسو ته هم دغه اپ کار وکړئ، بیا وروسته ځو عملي کارول څه ډول استفاده کیږي، څه ډول انسټالیږي. لومړی تاسو دا په خپل سټور کې چې کله اډ کړئ، ګوره داسې اپشن مشتری ته ورکوي چې بای مور سیو مور. څومره چې زیات اندازه اخلي دومره به دې زیات اندازه تخفیف ورکول کیږي. یعنې که د یو جنس واخلي قیمت به هماغه 14.40 ایرو وي. دغه هر څو قیمت که په ډالرو وي که پر قیمت یو د جنس موږ 18 ډالره 18 ایرو قیمت دی په دې سټور کې. اوس راځو که چېرته همدا مشتری بای ټو یعنې دوه جنسه واخلي، لاس بسته به دا سړی تخفیف وکوي. ځکه که چېرته په 18 باندې دوه جنسونه اخلي خو تقریبا تر 4.15 ډالرو پورې دا رسیږي. مګر اوس دا ګوره اخلي په 2 جنسه واخلي لس فیصد تخفیف کې اخلي په 1 یورو باندې اخیستلی شي. همدا شان که چېرته دوی 3 دانې واخلي دا انتخاب کې 3 جنسه واخلي په دې کې 15% تخفیف دوی کوي. نو همدا رقم ته کولی شئ څلورم اپشن پنځم اپشن هم اضافه کړئ. د پیسې هم تا په اختیار کې ته اضافه کړئ. نو دغه اپلیکیشن تاسو په خپل سټور کې باید انسټال کړئ، ځکه مشتری ته هم سټور جذاب ښکارېږي، هم ښه رول لري سټور په بهتروالي کې، په ډیزاین کې، او همدا شان سټور ته یو اضافي فاسیلیټي ورکوي. مشتری ته دا ښکاره کوي که زه چې دا جنس یا ضرورت البته زیات اندازه واخلم ما دا جنس ارزانه ترې وځي. نو دوی کوشش کوي دوی په ځای 2 واخلي 2 په ځای 3 واخلي. نو دا موږ تاسو لپاره به هم جنسونه زیات خرڅوي، ګټه زیاتیږي. ځکه موږ جنس مشتری ته که یو لیږو که 2 لیږو شپمنټ قیمت هماغه یو قیمت راځي. نو داسې موږ زیات اندازه جنسونه باندې خرڅ کړو، هغه هم په تخفیف ورته ورکړو، هم د موږ ګټه راځي هم د مشتری ګټه راځي. اوس راځو دا کوم اپ ده او څنګه انسټالیږي عملي تاسو ته ښیم. زیاتره ملګري د انلاین کلاسونو اړوند میسجونه کوي. په همدغه ویډیو په ټایټل کې ته واتساپ نمبر ته کاریږي. موږ انلاین کلاسونو لپاره په همدې واتساپ نمبر باندې تاسو اړیکه نیولی شئ. زه لاندې معلومات تاسو ته د انلاین کلاسونو اړوند درکړم. زموږ انلاین کلاسونه چې دي A to Z مکمل لایف درته تدریس کیږي او د هر درس ویډیو ریکارډ کیږي، ویډیو هم تاسو ته ورکول کیږي او د پروژاتو تر پیل پورې مکمل سپورت ورکول کیږي. خاص ټریکونه په انلاین کلاسونو کې تاسو ته ویل کیږي. ځکه تاسو په ویډیو کې کېدای شي زه کوشش وکړم ویډیو چې زده کړه کولی شئ. همدې زما یوټیوب له فری چینل څخه تاسو زده کړه کولی شئ، که صحیح زده کړه کولی شئ. خو که غواړئ چې په کم وخت سره ښه پروفیشنل زده کړه وکوئ تر څو تاسو یو بریالی د شایپای سیلر جوړ کړم، نو بیا زموږ انلاین کلاسونه ستاسو خدمت کې دي. اوس راځو دغه اپ ګورو چې څه ډول موږ تاسو په خپل سټور کې اډ کړو، څه ډول استفاده کړو، څه ډول فعال کړو. لومړی به راسئ تاسو دلته د شایپای سټور ته. زه بیا یو ځل همدغه اپ له سټور څخه ډیلیټ کړم چې ول سره تاسو ته اډ کړم. ښه اوس ځو د شایپای سټور ته. همدا موږ تاسو سټور چې کله اوپن کړو له هغه وروسته راځو دلته د اپس برخې ته. اپ برخې ته راسو، همغه اپ نوم چې ده د اماس دا ده د اماس بنډل تیار راواړول بنډل په دې نوم باندې ده. دا به کلیک کړئ. دغه اپلیکیشن دا مکمل فری دی. دغه کارونه چې کوي په دې کې زیات اپلیکیشنونه شته چې دا کارونه کوي، خو هغه زیاتره پیډ دي. ستاسو ته همیشه فری اپس ښیم. په پیډ کم پیډ کلاسونه کې کوم تاسو یوټیوب کې ښودلي دي ټول هغه اپونه درته ښیم چې هغه فری دي. اوس د همدغه اپ انسټال کړئ. لومړی سټیپ بای سټیپ دا ویډیو ګورئ چې سټیپ بای سټیپ هماغه عملي کوي تر څو دې څخه په استعمال باندې پوه شئ څه ډول استفاده کیږي. صرف په انسټال دې کار نه کیږي. لومړی به راسئ دا به انسټال کړئ. کله چې دا اپ انسټال شو لومړی مخکې تر دې ستاسو کار پې وکړئ، دلته پین کړئ تر څو دا ایمیل ته پاسې کله کوم شیان تاسو تغیرول کړي دلته به پاتې وي. دغه اپ کې مخته موږ تاسو یو بنډل موږ کې جوړ کړی دی. زه به اول هغه ډیلیټ کړم ځکه بیا تکرار نه شي، نوی مو تاسو جوړوو کې. دا ډیلیټ شو. په دې شکل به تاسو ته ښکاره کېږي. کله چې تاسو راسئ اول هغه اپ اډ کړئ په پاسورډ په دې شکل تاسو ته ښکاره کېږي. لومړی په څه وکړئ په دا کریټ بنډل باندې به کلیک وکوئ. په کریټ بنډل سم کلیک وکول. په دې کې تاسو کولی شئ چې همدا هم اډ کړئ او همدا شان تاسو کولی شئ چې دا هم اډ کړئ. دا له دې سره فقط دا تفاوت لري ستاسو که دوی 3 جنسه واخلي یو اضافي تحفه هم ورسره ورکوئ.
هغه تحفه مختلف شان کېدای شي د هغو لپاره ټایم وټاکل شي که په دومره وخت کې تاسو دا جنس آرډر پلیز کې تاسو به یو تحفه هم درکړل شي کله تاسو پرایویټ لیبل کوئ یا خپل برانډ هم جوړ کړی وي بیا کوشش وکړئ چې د خپل جنسونو سره تحفه هم ولګئ تر څو تاسو خپل برانډ مشهوره شي ښه پروموټ شي هغه عادي تحفه ورسره ولګئ تاسو جنس زیات پروموټ کیږي نو دا په مشتری باندې ډېر زیات تاثیر لري خو کله تاسو ډراپ شپینګ کوئ یا هولسیل کوئ بیا ضرورت نشته اضافي تحفې ورسره لیږئ خصوصا ډراپ شپینګ کې تاسو تحفې لیږلی هم نشئ ځکه هغه کمپنۍ خو تحفه نه لیږي کمپنۍ هم خپل سټور څخه جنس په مشتری ته لیږي نو موږ تاسو راځو لومړی همدغه اډ کوو په دې باندې چایس باندې کلیک کوو په چایس مو کلیک وکړو ورته منتظر کیږو لوډ کوي اوس به تاسو ته دا صفحه خلاصه کړي ګوره په دې لومړی تا ته ښکاره کوي په دې شکل به ښکاره کیږي اوس په دې شکل ګوره ته کوم تخفیف نه دی پې اپلای سوی که وګورئ د فیصدي لیکلې ده خو پې اپلای سوې نه ده په 18 باندې ده 2 به په 14 درې په 4 اوس په دې باندې تاسو خپل فیصدي اپلای کوو خپل سټینګونه یې پې کوو دغه خو اکټیو ده که سټیټ اکټیو ده بنډل نه دا شیان نه ورته غیر ضرورت نشته غواړئ په ټول مارکیټو باندې اپلای کړئ که صرف دا سټور د فرانس مارکیټ ته هماغه فرانس باندې اډ کړئ که نه مو غواړئ په ټول مارکیټو که ته په دې سټور کې زیات مارکیټونه اډ کړي کولی شئ په ټولو مارکیټو باندې هم دا اپلای کړئ همدغه اپلیکیشن او دا بنډلونه کوم تخفیفونه ستا ورکړي وي بیا وروسته راځي دا پروډکټ په ټولو دا ایپس کوم ته اډ کړی دا بنډلونه دا تخفیفونه په ټولو پروډکټو باندې اپلای کوي او که په مشخصه پروډکټو یې اپلای کوي فقط بعضې پروډکټونه ځینې ایسته کوي هغه پروډکټونه بیا هلته انتخابوي هغه پروډکټونه به ځینې ایسته کوي کوم چې غواړي هغه ځینې لرې کړي نو موږ تاسو دا هم نه انتخابوو که اکزیپټ کوو کوم پروډکټونه ځینې او که ته غواړې چې په مشخصو پروډکټو کې دا هم کولی شي دا اپشن انتخاب کړي او هغه مشخص پروډکټونه ورته انتخاب کړي او که غواړئ چې پروډکټ ان سلیکټډ کلیکشن کې یو مشخص کلیکشن کټګوري ورته انتخابوي هم کولی شي خو موږ تاسو دا په آل کلیکشن پروډکټ باندې اپلای کوو ځکه په ټول پروډکټو کې موږ همدا تخفیف ورته ورکړو ښه خبره ده خو کوشش به کوئ چې دلته ښه خبره دا ده ګوره کله چې تاسو جنس دلته تخفیف ورکوئ دلته شیپمنټ پیسې راکمیږي دا تاسو نه دا تاسو لپاره تاوان نه کوي تاسو ګټه کوي که چیرې یو مشتری په عین وخت کې 2 جنس واخلي که 13% تخفیف ورکړي بیا هم تر دې تو ګټور یې که یو جنس باندې خرڅ کړي تر دې تو زیات ګټور یې سلطانه دی 2 جنس واخلي نو دا تاسو په آل پروډکټ باندې اپلای کوي ښه خبره ده اوس راځي له دې نه ښکته نور چې تغیروي دغه همغه عمومي ټایټل ده بای مور سیو مور دا بیخي همدغه صحیح ده که تاسو غواړئ چې تغییر راولی هم کولی شئ په دې لیکنه کوم تغییر راولئ خو موږ نه ته راولو دا بیخي صحیح ده الاینمنټ دا په کومه ځای کې ښکاره شي په همدغه منځنۍ نقطه کې ښه صحیح راځي که چپ طرف ته بیا همداسې چپ ته هم ووړای شي رایټ طرف ته رایټ ته هم وړای شي خو په هغه منځنۍ کې چې په ډیفالټ ښه متوسط ښه صحیح نورمال ښکارېږي د فونټ سایز کولی شئ ورته تغییر کړئ کم زیات یې کړئ او دا همدا 18 بیخي صحیح ده بولډ یې کړئ همدا بولډ ده تیار نوی تغییر وکړي دلته نور شی تاسو کوشش وکړئ ویډیو به نه غټوو هېڅ کوم شی په دې کې تاسو مه اضافه کوئ مه کموئ مه کې اضافه کوئ همدغه نورمال کوم به ډیفالټ صفات دی دا کې پرېږدئ اوس کوم شی تغیروو هغه دلته تاسو ته ښیم یو رنګ ده دا کوم سټایل ګور په دې رنګ باندې ښکاره کړي تاسو کوشش وکړئ سټور ته کوم رنګ ورکوئ له هغه رنګ سره چې کوم رنګ مطابقت کوي هماغه رنګ انتخاب کړئ دا رنګ مثال تاسو انتخابوئ دا رنګ انتخابوئ کوم رنګ تاسو خوښېږي دا رنګ انتخابوئ بیا دې داخل کې بکګراونډ ته اوس دا رنګ ورکړل شوی ته کولی شئ بکګراونډ رنګ ورته تغییر کړئ بل رنګ ورته انتخاب کړئ داسې مختلف رنګونو ته بکګراونډ ته انتخابولی شئ هغه ستاسو خو کوم رنګ انتخابوئ ورته همدا شان راځي دلته بیا ګوره بکګراونډ رنګ انتخاب شو دا بنډل ټایټل دغه ټایټل ته کوم رنګ ورکوي دا رنګونه ته په خپله خوښه ټول کې تغیرولی شي په خپله خوښه یې پرېږدي او که غواړئ ډیفالټ یې پرېږدي همدغه ډیفالټ یې واړو ډیفالټ رنګونه پرېږدي مثال زه همدا رنګ پرېږدم چې ما خوښ ده تاسو خپله خوښې رنګ به انتخاب کړئ ورته له دې وروسته همدغه د فونټ سایز او دا رنګونه سټایلونه او رنګ سایزونه دا کولی شئ تغییر یې کړئ خو کوم چې مهم شیان دي هغه دغه دا قیمتونه دي پکې چې دا یو جنس په 18 درهم باندې په هر څو وي 10% تخفیف چې موږ ورکوو ما تخفیف پې اپلای شي اوس ګوره نه پې اپلای شوی که 15% تخفیف ورکوو پې اپلای شي که تخفیف مو کم زیات کوو کولی شو یا اپشن کې اضافه کوو اضافه کولی شو دا کار کې وکوو دې ورسې ورته اپشنونه دي که راسې اول اپشن 1 اپشن 1 کې ټایټل لیکل شوی ده یو ایټم موږ ورته لیکو دلته بای 1 که تاسو یو جنس مثال واخلئ بای 1 یو جنس واخلئ یو جنس دی واخیستل سنگل آیټم پرچیز و یو جنس دی واخیستل همدا بیخي صحیح ده راځي همدا سنگل آیټم پرچیز دلته لیکل شوي دي دلته کوم تخفیف موږ تاسو نه پې اپلای کوو همدغه ستاندرد حالت کې پرېږدو په هغو قیمت باندې چې کوم ده اوس له دې بعد راځي دوم ته راځي دوم اپشن کوم کار کوو دوم اپشن ته سره راشي دلته به ورته ولیکې بای
2 که تاسو دوه جنسونه واخلئ سیو 10% یعنې 10% ته به تاسو ګټه وکړئ سیو ان ټو آیټم په دوه جنسونو کې به تاسو 10% ذخیره کړئ یعنې دا پیدا داسې تخفیف به ترلاسه کړئ اوس 10% ګور په اپلای نه سو ځکه په الحال خو هغه دوه جنسو شپږ دیرش کې بغیر تخفیفه دلته 10% لیکلي دي مګر په اپلای سوی نه دا باید اپلای کو د اپلای لپاره تاسو راسي پرایس ټایپ ته ډیسکاونټ به انتخاب کړئ تر 50% او دا تر 50% ته کولای شي خپل پیسې ورته ولیکي 10% مو انتخاب کړی هغه 10% صحیح ده لیبل هم سیو 10% هم دغه سیو 10% پیری کلی اوس ګور 10% اپلای 10% تخفیف زین کم کې ګور 2.3 راغله دا مخکې شپږ دیر شو دا د په دوه اپشن اپلای اوس راځي دریم اپشن ته دریم اپشن کې هم د ورته دی کې بای 3 همدا رقم دا بیسټ والیو بندل یعنی تر ټولو دغه بهترین بندل شي ده زیات والیو لرونکی بندل ده که په دې کې 15% تخفیف لري دلته بیا راځي هماغه ډسکاونټ ورته انتخابوي کوانټیټي خو هماغه درې واخلئ ډسکاونټ ورته څو ورکوي 15% دا 15 کو لیبل یې هم 15 ده اوس په دې باندې 15% اپلای کراسه وګورو اوس 15% ځینې کم کو 15% نه ګور قیمت هم 4.5 اوس په دې 15% تخفیف شو اوس که ته غواړې چې یو بل اپشن په دې کې اضافه کړې اوس خو پیلا درې اپشن دي درې بندل دي غواړې څلورم اضافه کړې کولی شې څلورم اضافه کړې څلورم باندې کلیک کړې همدلته شاوخوا کوم شیان تغییر کړي دلته ورته وایي چې بای 4 یعنې څلور دانې واخلې څلور جنسونه دې واخلې ګوره په دې کې دا ورته ښکاره کړو ښه څلور کوانټیټي ډسکاونټ ورته انتخاب کړه ډسکاونټ انتخاب کړه ښه راځي همدا ورته را دغه که بیسټ والیو بنډل به دا ورته را ورکوي هر څه سبټایټلز ته ورکوي او ورکوي خو دا هم ورته کوو چې دا هم بهترین والیو بنډل ده او دا شان لیبل ورته ورکوي فیصدي به دا ور تغییر کو ور شل وي کو پنځه لس فیصده خو او تر لس پورې 15 باید انتخاب کړو دلته شل اوس ګورو شل نه راځي کې نو باید راځي مخکې یوه دقیقه هلته دوه عدد نه راځي چې موږ شل ورته ورکړو مخکې ما اپلای کړی نه پوهېږم چې ولې نه راځي پې خو راځي همدې که 15 ورکوې په همدې هم کولی شي 15 ورکوې 15 ورکوې خو دا دوه اوس نه تغیرېږي نه دلته کولی شي 100% اوس صحیح شو 100% اوس په دې کې موږ 100% تخفیف ورته ورکړو 100% تخفیف چې اوس ورته ورکړې ګوره بیخي دا جنس بیخي ډېر ارزانه کېږي که څلور جنس واخلې تخفیف یې 100% سو بای 4 که څلور واخلې او دا ورته ورکړو چې سیف 100% ورته ورکړې لیبل یعنې که تاسو څلور نه واخلئ سیف به کړئ 100% پیسې به سیف کړئ دومره غټ تخفیف ته په یو جنس کې 100% تخفیف ګوره که څوک څلور اخلي 100% تخفیف به دې کړی دا به په اخر کې راسئ سیف یې کړئ اوس که تاسو راسئ خپل سټور اوپن کړئ دا سټور د سیس ډیزاینر سوی نوی سټور ده که دغه یې تاسو ته زه پې عملي کوم پراکټیس کوم راځم نو ډېر کارونه په دې کې پاته دي دا که وګورو ګوره هر کوم شیان چې موږ تاسو کړي ټول کې تغیر شوي دي یو جنس په 10 دوه په 10% تخفیف دریم کې 15% تخفیف څلورم کې څلور جنس واخلي 100% تخفیف نو دا تاسو په سټورونو کې حتما استفاده کوئ بهترین یې تاسو سټور کې ډېر بهتروالی راولي په ډیزاین کې همداشان سټور پیشرفته ښکاره کېږي ځکه مختلف چایسونه مشتري ته ورکوي که یو جنس واخلي څومره مشتري جنسونه زیاتوي همدا رقم به د جنس تخفیف زیات لري کله دا زیاتره هغه کسان استفاده کوي چې خپل برانډونه لري د برانډ پروموټ په خاطر باندې غټ تخفیفونه ورکوي تر څو د زیات جنسونه خرڅ شي او یا مثال یو دی تحفه ورسره ورکوي هغه کولی شي تحفې برخه کې اډ کړئ تاسو هغه کار کوئ کوم بیا کوم پوښتنه پکې لرله کولی شئ ویډیو ته یې کمنټ کړئ نو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوي تر بل ویډیو په الله سپارم ښه وخت ښې چارې